د پلازمینې کابل په زړه کې د نورستان ولایت د تاریخي اثارو موزیم د اکبر خان په نامه یو 70 کلن د نورستان ولایت اوسیدونکي په خپل کور کې د پخوانیو او تاریخي اثارو څخه یو موزیم جوړ کړی. د یاد موزیم شاوخوا 8 کاله کېږي چې جوړ شوی او بیلابیل تاریخي اثار پکې د نندارې لپاره ایښودل شوي دي. د موزیم مسؤلین وایي چې دلته یې د خپل ولایت د پیړیو هغه تاریخي اثار راټول کړي چې اوس زیاتره دغه اثار نشته یا یې هم شتون کمرنګه دی. هر اقوام هر ټبر چې دی ځان ته یو تاریخ ځان ته اثار تاریخي لري. هغوی له ډلې څخه د نورستان ولایت د تاریخي اثارو چې کم ځای کې ساتل شوي دي تاسې په خپلو سترګو هم ولیدل چې کاکا اکبر چې د نورستان ولایت څخه دی او د جنرال سفرجان زوی دی او د نایب سالار عبدالوکیل خان نمسی دی. د خپل کوشش سره او د کوم تاریخي اثر چې د نورستان څخه راوړل شوی د خلکو په واسطه د خپل کور کې جمع کړی دی او دلته ساتلی. دغه موزیم چې دی تقریبا یو 8 کاله کېږي چې دا جوړ کړی دی د کاکا اکبر په واسطه باندې خپل کور کې جوړ کړی دی. داسې مشخصه ځای هم دی نه ټاکلی. دلته راټول شوي پخواني جنگي ابزار، توري، خنجرونه، تابوتونه، پخواني فرمانونه، د خوړو ځانګړي لوښي، د کالین اوبدلو آله، ځانګړي جامې او ورته نور ډېر شیان ساتل شوي دي. د یاد موزیم مسؤلین وایي که د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین ورسره همکاري وکړي دوی غواړي یاد موزیم نور هم پراخ او د هېواد د ټولو ولایتونو پخواني اثار پکې وساتي. زما خو خپله د اطلاعات فرهنګ مربوط کېږي. هغوی سره زما غوښتنه دا ده چې داسې یو مشخصه ځای برابر شي باید چې د ټولو د افغانستان د 34 ولایتونو څخه هر یو چې دی یو تاریخي اثار لري. موږ چې مزار ته لاړ شو ګورو چې هلته یو ځان ته یو تاریخي اثارات لري، خو همداسې یو مشخص ځای جوړ شي چې د ټولو ولایتونو لپاره مشخص ځای برابر شي چې دا د فلاني ولایت تاریخي اثر دی، مثال دا د نورستان دی، دا د جلال آباد دی. همداسې یو مشخص ځای چې جوړ شي زما په اند به ډېر ښه به وي د ټولو هېوادوالو لپاره به ښه. په ورته مهال بیا د افغانستان ملي موزیم مسؤلین وایي چې په ټوله نړۍ کې د دولتي موزیمونو ترڅنګ شخصي موزیمونه هم شته. د دوی په خبره په روان کال کې یو شمېر شخصي موزیمونو ته د فعالیت جوازونه ورکړي او په خبره یې که هر څوک غواړي موزیم جوړ کړي دوی ورسره خپله همکاري کوي. د کشورهای دیگه هم موزیم‌های خصوصی په نور نړۍ کې هم شخصي موزیمونه شته. موږ الحمدلله توانیدلی یو چې په روان کال کې ځینې شخصي موزیمونو ته د جوړېدو د فعالیت جوازونه ورکړو ترڅو خلک شخصي موزیمونه جوړ کړي. دا طبعا یو پروسه لري. دوی باید اول د افغانستان ملي موزیم ته مراجعه وکړي، بیا دلته ورته موږ د شخصي موزیمونو طرز العمل ورښیو. موږ د هغو خلکو سره همکاري کوو چې دوی غواړي موزیم جوړ کړي. د افغانستان د ملي موزیم د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول هیواد کې 9 لوی او واړه دولتي موزیمونه فعال دي او د یو شمېر نور لپاره د ودانیو د جوړېدو په پلان کار روان دی.